السلام علیکم ګرانو ملګرو. په پکسل لیب کې به موږ څنګه کولی شو چې په یو تصویر باندې شاعري ولیکو. فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر مختلف دغه دپاره. نو ملګرو ټول نړوم بیا موږ راځو چې یو کم تصویر سلیکټ کوو چې یاره موږ په هغه باندې شاعري ولیکو. نو موږ به خپل فوټوز ته راشو، یو تصویر به سلیکټ کړو. هغه به تاسو کم یو ډاونلوډ کړی وي او ما دا یو ډاونلوډ کړی دی. ها نو ملګرو دې تصویر باندې زه غواړم چې شاعري ولیکمه. نو تاسو ته سوچ کوئ پکسل لیب کې دا مختلف اپشنې دي. سایز وړوکی غټ کول غواړي، کراپ کې څومره کچی کې غټ کې. نو زه نه کچی کوم غټ کوم ما ځکه راکو نور ګیلرۍ نه یا ورسره نور څه داسې شیپس لګولي ډرا مطلب څه په لیکلي داسې یو تعریفي ویډیو هم در سره کومه. ښه له دې سره نور دا اپشنې دي، وخت په وخت به موږ دا اپلای کوو. تاسو ته سوچ لرئ او بیا دا دی او دې سره هم مختلف اپشنې په راتلی شي. تاسو شئ کولی موږ په دا ور اپلای هم کوو چې یاره زموږ تصویر لږ تور شیډو کې راځي او شاعري په ښایسته راشي. نو ټول اول لومبی ملګرو موږ به راځو دغه پلس نشان و چې کله پلس نشان موږ نو ټکس و او دا ټکس موږ څه په دې دا کې رالی. ما یوه ټپه کاپي کړې وه، هماغه په دې لیکمه چې اوس موږ دغه ټپه چې کومه ده راځو دا ای و چې کله موږ ای وه نو نور کاروی په دې لیکلو کوو. دې ته فونټس چینج کوو نو دې ته به راشو او دلته مای فونټس ملګرو دا مای فونټس ما ډاونلوډ کړي دي او په دې باندې ما په ډیټیل سره ویډیو جوړ کړی ده. هغه ویډیو به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې کوم ملګري چې غواړي چې زه خپل فونټس د پښتو فونټس یا نور اردو انګلیش فارسۍ والا راولم د هغه دپاره تاسو ویډیو وګورئ، په ډیټیل سره به پوه شئ. بیا ملګرو ما دلته دا ډېر خوښ کړی چې شاینستومان 2 نمبر دا پکې تاسو ته هم راشي 2 نمبر والا. اوس دا موږ راوستو ملګرو، بیا مو د دې سایز بالکل دا یو ځای دي دوانه کرښې دا کرښې جدا کول غواړي. نو لاین سپیسینګ دغه اپشن به ورته موږ وو او دا به بیا موږ د هغې په مدد سره داسې لږ راکوز کړو. بیا ملګرو موږ داسې وکړو چې غواړو چې یاره دا دې لکه میانځ کې راشي، د میانځ نه دې شروع شي لکه نو داسې به جسټیفای وکړو دا د میانځ دا دې سیډ نو دا دې سیډ نه او دا د میانځ نه کوي. ملګرو اوس ګورو موږ خو فونټس وله ورکړو خو ښکلی کلر ورته اپلای کوو. نو ګورو چې کوم کلر په دې باندې دلته ښکلی راځي موږ دې له ورکوو هغه ښکلی دا سور دی. او که بیا هم تاسو ته ښه نه ښکاري دا د پلس نشان به ووایو تا ته به دا راشي او دا بالکل تک سور کوي. دا اوس رالی ملګرو. اوس دې له چاپېره رنګ دویم کلر ورسه ورکوو نو چې کوم یو تاسو ته ښه ښکاري کوم یو ورڅه ښه ښکاري هغه ورسره ورکئ. تاسو کوم یو درته ښه ښکاري. ټیک شو ملګرو، ما ته خو دا ښه ښکاري. ښه دې نه علاوه دا سایز ما ته لږ غټ ښکاري نو سایز غټولو کچولو لپاره سایز دا راځي او دا به موږ لږ کچ کړو. دې نه علاوه ملګرو دا لاین سپیس خو موږ وکړو خو د ټکو سپیس کول غواړي د هغه لپاره موږ سپیسینګ ورکړو دا یو دا اپشن نه به کار والو دا ټکي به د یو بل نه لږ جدا جدا کړو. دې نه علاوه ملګرو که تاسو ووایئ چې نور څه ولیکو نو هم یې شئ لیکلی او که دې له څه شیډو شان ورکوئ خیال هم شته دی ملګرو نور خوبصورتي سیوا کول دپاره. ټیک شو دا شیډو مخکې وروستو بوتل شاته وروستو بوتل ښه ایډجسټ کوئ او بیا یې اوکی کوئ. انر شیډو انر شیډو چې کومه دی دې کې دننه وي. خو دا اپشن زما ډېر نه دی خوښ نو زه ډېر نه استعمالومه. نور دا 3D روټیټ کول او دې له 3D شیډو ورکول ملګرو تاسو ته په نظر راځي چینجینګ چې کوم ستاسو خوښ وي هغه ورکئ. دې نه علاوه ریفلیکشن دې له ورکول داسې وي خو
دا زما نه دی خو نو دا مې بند کړو. او دې نه علاوه ملګرو که دې له موږ راشو او دې سره خیال هم کلی ځینې خلکو سره داسې ډبه شان لیکلي خیال هم شته، داسې ډبه لیکلي په دې اوس خپل نوم یا د چینل نوم څه ورکړی. دې ته هم موږ شو بدلولی کلرې او دا غټه کچۍ کېږي هم خیال هم شته دی ملګرو. نو فلحال دا به زه ډیلیټ کړم او ملګرو راځو دې سره اوس که تاسو غواړئ چې دې که زه نور څه ولیکم نو بیرته به ای ته راشو او دې باندې سمپل پرې دغه به کلیک کړو او کافي دا اپشن به هلته به زموږ سره بله کاپي راشي. بله کاپي چې راشي نو دې ته مونږه کلر هم بیل شو چینج کولی، لکه ما ورته دا کلر چینج کو، سور مې نه کو بلکې کلر مې ورته چینج کو، یا دې ته زه کوم صرف ورته سپین لګوم او دا دیوال سټروک رنګ ته غوټ بندومه. اوس ملګرو په دې کې زه بل څه لیکم چې خیال هم شته ډیزاین، ځینې خلک وایي ډیزاین بای پلانکې، نو زه هم ډیزاین بای ډیزاین لکه شاداب او دا لاندې لګومه. اوس چې غواړئ چې دا لږ زه کچی کړمه نو سایز به ورته بیا ووایي او دا به داسې کړي. صحیح شو ملګرو. او که تاسو وایئ چې دا ګیر چاپېره کم تور لیکل ورسره راغلي او دا لیکل زما نه دي خوښ نو بیرته راشئ او دلته دا بند کړئ. او که وایئ چې دا بل کلر کې زما خوښ دي، کم کلر کې ستاسو خوښ نو ورته بدله کړئ یا هغه ورکړئ کم ستاسو خوښ راځي، که نه ورکوئ مې ورکوئ. د دې نه علاوه مختلف نور اپشن یې په شي یوز کولی. خو فلحال موږ یو شاعري لیکله او شاعري زموږ سره په دې طریقه باندې راغله. نو ملګرو تاسو نور هم اردو والا انګلیش پونټس شئ په استعمالولی، انګلیش شاعري پوټري دا پښتو اردو فارسي په دې طریقه باندې پونټس د خپلې مرضۍ به تاسو ډاونلوډ کړي وي. او کوم کیبورډ چې زه یوز کوم د دې کیبورډ لکه دا کیبورډ دی په دې کې اردو فارسي انګلیش د خپلې مرضۍ ټولې ژبې شی راایستلی. نو د دې دا څنګه انسټالیږي پرې باندې ما تفصیلي یوه ویډیو جوړه کړې، د هغه ویډیو به هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې موجود وي، نو هغه تاسو هغه راکړئ ډاونلوډ کړئ او د هغه نه استفاده واخلئ. ملګرو ډیلیټ بټن دغه ډیلیټ کېدو دپاره ده. او داسې موږ راځو چې نور تاسو په دې باندې نور شاعري شي لیکلی په بل شي باندې دا موږ اوس سیو کوو ځان سره دغه سیو بټن به ووهئ او سیو ایز ایمیج، دلته به سیو ایمیج ووایئ، جی پی جي پکاره ده او دلته سیز هم ورته شی چینج کولی. نو دا زموږ سره په دغه طریقه باندې راغلی. هم تاسو شی راوړلی او اول یې دلته راوړئ. دغه شاعري ستاسو الریډي ده، نو موږ چې دا لږه بدل موږ ولیکو نو دا به بیرته ایډیټ کړو. ستاسو چې کوم طریقې اپلای کړې وي هغه په دې کې وي. لکه زه دلته لیکمه دا چې اوس وایي چې زه په دا لیکل کوم نو هغه ډیزاین دی هغه فونټس اپلای شوي دي دې ته. او که وایي چې دې ته زه کلر چینج کوم او سوري که وایي چې زه دې ته کلر چینج کوم نو دغه به ووایي او د ای ته به راشي. چې ای ته نه راځي نو بیا به ګوره بل بیکګراونډ ته چینج کوي یا به بل شی چینج کوي. ما دلته دا بلیک ورکو او تاسو ته اوس ملګرو څنګه ښکاري دا موږ په دې طریقه اوس د ځان سره سیو کوو. وګورئ موږ دغه دوه اپلای کړي دي. تاسو نور هم شئ په نورو طریقو باندې. ملګرو بس همدغه خواست کوم چې چا تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی ضروري سبسکرایب کړئ چې را روان وخت کې نور او ګټورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ویډیو پورې د الله